به یې د ژوند په ښو ساعتونو کې به یې. زه یم ستاسو ورور ستاسو ملګری یم اکرم علي نادان د خپل یوټیوب چینل اکرم علي 107. دې وخت کې را سره بل یو ملګری ناست دی، ملک زیب نوم یې دی. نو کېدای شي 100 ملګرو د دوی یو غزل دوه په 107 اکرم علي 107 چینل کې زموږ کتلي وي. خو که هغه ملګري د دې ملګري غزل کته غواړي، تاسو ته په ډسکرپشن کې د هغې لینکسونه میلاویدی شي. نن به د دوی په ژوند جوګ باندې مختصر تپوسونه کوو او بیا به ترې شاعري وایو. تاسو ته په خپل پروګرام کې هرکلی. ډېره مننه، تاسو ته هم په ښه راضي یم، ډېرې زیانه راضي یم. زما خو دغه تعارف وه، خو تاسو وکړو. زیب نوم مې دی، ملک دی، صحابۍ سره تعلق ساتم. تاسو کوئ جواب یې درکړم. تر دې دمه پورې تاسو پښتو ادب کې په کوم صنف باندې زیات کار کړی دی؟ ما خو زیات کار په نظم او په غزل باندې کړی دی. ورځې مې هم لیکلي دي. کتاب تقریبا 2 کتابه مې کړي دي، خو چاپونه مې لا یو نوم مې ولا یو کتاب مې لیکلی دی. ما ملګرو تاسو واورېدل چې دې ملګري دومره لیکل کړي دي چې تقریبا د 2 کتابونه به شاید سیوا شي، خو څه خپلې مجبوریانې به یې څه ستونزې به یې هغه به بهر حال نه چېړو. خو هر کله چې د دې ملګري کتاب راشي هغه به ستاسو سره د دې چینل په وجه به هم ستاسو ته بیا هغه کیسې څه په هره طریقه چې تاسو ته به میلاوي. تر دې دمه پورې تاسو داسې څوک شخصیت منئ چې تاسو ترې شاعري بس ملګرو دا وره دغه ملګري پېژندګلو ته او د ده نه به اوس کلامونه اورو. نو د هغې نه مخکې دغه یو 2-3 شعرونه ویمه چې اوښکې اوښکې زندګي د مرګه راشه، په نصیب مې جدایي د مرګه راشه. اوښکې اوښکې زندګي د مرګه راشه، په نصیب مې جدایي د مرګه راشه. دا چې هر چاته په سترګو کې ازغی یم، دا مې ډېره غریبي د مرګه راشه. او د غمونو نه ګزران کولی نشم، د غمونو نه ګزران کولی نشم، ما نه ورکه خوشحالي د مرګه راشه. په دې شعرونو سره خپل دروند او قدرمن ورور ملک زیب ته دعوت ورکوم چې تاسو سره څه ښه کلام پیش کړي. مالک خبر کې چې هغه څنګه ده، مالک خبر کې چې هغه څنګه ده، اوس یې د عشق هغه کیسه څنګه ده. وایي زه خدای دپاره پوه مې کا د جانان عشق یو سجده څنګه ده. ستا به کړم خیره خو یو شرط دی پکې، دا ستا د یاد سره نشه څنګه ده. ستا به کړم خیره خو یو شرط دی پکې، دا ستا د یاد سره نشه څنګه ده. دا سره ورونه چې بهیږي پکې، دا سره ورونه چې بهیږي پکې، د دې وطن دا ډنډه شنه څنګه ده. دغه چې وینې یې سور جوش وهلې، دغه چې وینې یې سور جوش وهلې، د انقلاب اور د جنډه څنګه ده. دا رقیبان چې د تسبیح غږېږي، د عشقه تماشه څنګه ده. وایي زه راشه نن یو ځای درته ښیم، په دې کوڅه کې سیروده څنګه ده. وایي زه راشه نن یو ځای درته ښیم، په دې کوڅه کې سیروده څنګه ده. دا ستا کوڅه کې په سجده باندې یم، زما ایمان زما توبه څنګه ده. دا ستا کوڅه کې په سجده باندې یم، زما ایمان زما توبه څنګه ده. او شعر واوره چې چېرته په دې خو به کافر نه شمه، چېرته په دې خو به کافر نه شمه. فتوه جاري کړه چې ټپه څنګه ده. چې ستا خندا ته یې ماشاءالله ویلې، چې ستا خندا ته یې ماشاءالله ویلې، وایه ملک دا عقیده څنګه ده.